یا نورو ګڼو روایتو کې راځي بهرحال څه خلک دغه و چې دیو ته دین انکار کوي تعویذ بس اثر وکړي او دیو دم وای چوف کوف نو دا بس اثر وکړي په دې کې بس اثر راشي دیو مناظره د امام حنیفه رحم الله سره مخاو خو قران سنت خدا خلک پوهیدل نه امام صاحب رحم الله ناس دیو ته یو څوک کنزل وکړه کنزل پیژنې کنه دا د مور او د خور او یو څوک کنزل د دیو د رنگ بدلیږي بالکل وسکه راځي بادشاہ ته ګوره مناظره نشي کولای نو کنزل کوي دا مولا سره اوس سره چې نور څه نور دي اوس کنزل کوي مخامخ ا بادشاہ وسه شو امام حنیفه رحم الله ته کنزل ولې کې دومره یو لوی امام په تابع باندې مونږ ته فخر دی ناز دی مقابله د پرم راوخته ته کنزل کې امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی ګوره دا خو الفاظ دي د خلینو ذکر الفاظ دي ستارنګ مولي بدلیږي وای ګوره دا الفاظ مهي چې کنزل دي ستاور سره رنگ بدلیږي دا اثر کوي نو د قران دغه آیاتونه چې انسان اوه او پاغي باندې بل انسان د مین د دی ولې اثر نه مني د کنزل اثر منی رنگ دی بدلیږي او د الله د کلام اثر نه مني او برحال محترمو مارس کو دغه امام اعظم رحم الله چې کله تاریخ کې یو هغه واقعیا رااله په مصر کې یو میټینګ کېږي عالمي سطح باندې بین الاقوامي اجلاس کېږي د پوره دینونو والا هر دین والا دلته راځم دي میټینګ په سبا باندې راځي میټینګ په دې لري چې موږ د دهریانو خلاف یو اتحاد وکړو راځم شو او دغه دهریانو د الله د وجود نه منکرین چې کوم خلک دې مقابله وکړو دې کې دیو یو کس خپل صدر جوړ کو صدر مجلس جوړ کو چې اجلاس کاروایی چلی دی وی یره دا صدر په خپل عیسائی دی وی ويره موږ ترسو پوری اتفاق او اتحادی نن مم اتحادی دینونو بدل لشاید چې سوا زموږ منځ کې اختلاف راشي او د منکر د دهریانو مقابله ونه کړی شو سبب کې اتفاق دی بل سبب هم اختلاف راشي بل ورځ به اختلاف راشي خرازی چې په یو څو نقطو موږ راځم شو د یو پیغمبر امتیان جوړ شو د الله عبادت او بندگی وکړو او الله راضي کو او د دهریانو مقابله پوره په اتحاد سره وکړو ځکه چې اتحاد نه نو بیا مقابله نه کیږي لاول مونږ یو موټی شو بیا بر دهریانو ول جی ټیک دا ټول په دې باندې आवाज ورکول صحیح ده دی وای په خپل می صحیح دی ويره زما یو څلور گزارشات دي اولنې گزارش زما دا ده چې په دنیا کې کم نبی دي سي دي چې هغه اعلان کړي چې زه د پوره دنیا د لپاره الله نبی را لېږلی یم ځکه ول مخکې خدای پرز زمانه نه و دا د نیټ زمانه نه و نو ول ذهنم د عقلم د دې خبرې تقاضا کوله چې د هر علاقې لپاره الله جدا نبی را ولېږي او دغه علاقې ولا دغه په تعلیماتو باندې عمل وکړي الله راضي کی ول وس عقلم دا وای چې په سکند کې د دنیا نه د یو ګټ نه خبر بل ګټ تر رسیږي دا هغه دینه بل ګټ ته سکندورم ناخلي دینم در رسیږي ول عقلم دا وای چې د پوره ملت د پوره دنیا انسانان دا راجم شي او د یو نبی په اطاعت کې داغه په تعلیماتو عمل وکړي او الله راضي کی ول دي اوله خبره زما دا چې دنیا کې کم یو نبی دې تیر شوی دی چې هغه دا اعلان کړی دی داوی کړی دی چې پوره انسانیت د بار نبی یم دې کې عیسایان هم غلي دي يهود هم یو دین والا امت غلي دي څوک غږ نه کوي بلکې دې په خپل وای عیسی علی السلام هم د خاص علاقې لپاره یو قوم د بار راغله موسی علی السلام بل اخر کې مسلمان عالم فاصل ویل جی څنګه الله رب العالمین دی دغه قران کې الله نبی علیہ السلام فرمایو مبارک فرمایو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله رب العالمین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافتا للناس بشیرا ونذیرا د پوره انسانیت لپاره الله نبی جوړ کړی دی حاله کېږي دی باندې خبره ختمه شوې دي دغه یو گزارش خبره امیدوارم یو د اختلاف نشته لہذا دغه یو خبره خو ختمه شوه ول زمات دویمه مطالبه دار دویم گزارش دار چې دنیا کې کم نبی دی دسی ځکه ول نن سبا تعلیم یافته طبقه دا غد به دلیل خبره نه مني نو ول کم نبی دی دسی چې داغه د نبوت دلایل معجزه نن هم دنیا کې موجودي ول کزه مطالبه دسی وکما چې هر نبی امتیان دی پاسي کې د خپل نبی معجزات دی واوري داغه د نبوت دلایل دی واوري نو ول خبره به وګد شي او ها مختصرا بداویم چې کوم امت دې رقم نبی چې نن دنیا ته یو معجزه او دلیل د خپل پیغمبر وخی چې زمانه پیغمبر د نبوت دلیل داده بیانول نه خودل يهود د موسی علیه السلام معجزات بیانول شي خو امت ته خودل نشي یاره موسی علیه السلام په دریاب باندې پوری وته دریاب لاري ورکړي
یره موسی علیه السلام امسا هغه نه بمار جوړ شو. دا صرف د بیان د هدا پورشته خودل نشته. دغه عیسایان بل امت والا بل مسلمان عالم پاسه دو ویل د الله کار هغه معجزه هغه چې قوم دا غیر مقابلین عاجز شي. الله دا سترګې پیدا کړې د انسان دی کې بنای او نظر راوسته دي. اوس کټول مخلوق راځم چې سترګې به جوړه کې خو دی کې بنای او نظر نشي راوسته. ویل جی دا قرآن د الله کتاب دی. نن مونږ پوره په تسلی سره دا خبره کوو چې د اولې ورځې نه د دې قرآن چیلنج دی چې راشئ فأتوا بسورة من مثل یو وړوکی سورت راوړئ د قرآن دی سورت په شان دی. نو دغه چیلنج زمونږ ننم خرج دی. دا زمونږ د نبی علیه الصلاة والسلام د امام الانبیاء د خاتم النبیین د نبوت دلیل دی. که څوک د دې توړ او مقابله کوله چې نن هم تاسو ټول حاضر یې وښایي. اخر کې فیصله په دې وشوه چې یو مسلمانان دي چې خپل نبی معجزه دنیا ته خودی شي. ویل چې درېمه مطالبه زما دا ده چې په دنیا کې کم نبی داسې دی چې هغه دا دعوه کړې چې زه آخري نبی یم. ځکه هسې نه چې مونږ په یو پیغمبر باندې ایمان راوړو د هغه نه وروسته بل پیغمبر راشي مونږ په ایمان نه وړو د هغه له وجې نه کافر نه شو. عیسایان هم غلي دي یهود هم غلي دي بلکې په خپل ورته هغه کس وایي صدر مجلس ویل که عیسایان دا دعوه کوي چې عیسی علیه السلام آخري نبی و نو دا خو مدعي سوس ګواه چې سوله خبره ده. دغسې یو بیا مسلمان عالم پاسېدو ویل جی نبی علیه الصلاة والسلام دا اعلان کړی انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه آخري نبی یم زما نه وروسته بل نبی نشته راتلو والا. قرآن کې الله رب العزت اعلان کړی دی 200 احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام په دې عقیده باندې او هو زمونږ عقیده ده چې که د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته څوک دا عقیده لري چې بل نبی به راځي دی د اسلام نه خارج دی او کافر دی. د عامو کافرانو نه د حکم سخت دی سخت کافر دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وایي که د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته څوک د نبوت دعوه وکړي او یو بل کس چې دلیل وغواړي چې ستا سره ستا په دې نبوت باندې څه دلیل دی ته چې وایې زه نبي یم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا سړی کافر شو د اسلام نه خارج شو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي زه آخري نبی یم او دی بیا هم د بل څه دلیل غواړي چې ستا سره څه دلیل دی چې نبي. نو بهرحال ویل نبی علیه السلام دا اعلان کړی انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه آخري نبی یم زما نه وروسته بل نبی نشته. ویل درېمه خبره هم پوره شوه. زما څلورمه خبره دا ده ګزارش مې دا دی چې د یو نبی اطاعت کېږي د دې لپاره چې د هغه په تعلیماتو باندې د هغه په راوړې شریعت باندې عمل وکړي انسان او الله ته ورسېږي د الله بندګي وکړي. نو ویل کم نبی دی په دنیا کې چې د هغه عبادات محفوظ دي د هغه د ژوند د عبادات محفوظ دي چې مونږ په هغې عمل وکړو. مسلمان عالم پاسر ټول خاموش دي مسلمان عالم پاسر ویل تاسو زمونږ د نبی د عباداتو خبره کوئ چې مونږ به څنګه کوو حج به څنګه کوو. ویل نه زمونږ د نبی عادات هم محفوظ دي. نبی علیہ السلام بخاندل څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلو څنګه خبرې به څنګه کولې دا یو څیز زمونږ د نبی محفوظ دی الحمدلله. دیو ته وایي صدر مجلس استاسو نبی کم یو کتاب لیکل دی کتاب کوئی نه لیک زمونږ نبی خو میو هغې لیکل لوستل کولی نه شو. ښه د هغه په شاګردانو کې کم یو شاګرد کتاب لیکلی دی چې دا هر څه پکې ویل نه د هغه شاګردان خو په دنیا حاوي شوي دي. څوک چین ته تللی څوک افغانستان ته تللی دي څوک پاکستان ته تللی پېښور ته را رسېدلي هغوی ته خو دا موقع نه ده میلاو شوي او خو د جهاد دپاره د دعوت تبلیغ دپاره پوره دنیا ته رسېدلي دي. نو ویل چا لیکلي دي دغه هر څه ویل الله رب العزت د یو کس انتخاب کړی دی د صحابو شاګرد یو لوی تابعي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی چې هغه تدوین کړی دی د دې هر څه 40 مجتهدین شاګردان یې کېنولي دي پوره ترتیب سره فقهي ابواب د هغې تدوین کړی دی. یو عیسایي پاسېږي دې مجلس کې هغه چغې کړې په ژړا شو ویل کاش په عیسایانو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وی نو نن به د عیسایانو سرونه د مسلمانانو مخې ته کوز نه وی. یهودو کې یو کس پاسېږي چغه وهي په ژړا شي یو عالم وایي کاش په یهودو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وی نن به یهود د ټول انسانانو د ټول علماو مخې ته سرکوزي او سرټیټې نه وی. هغه صدر مجلس ورته وایي د ژړا ضرورت نشته د افسوس ضرورت نشته ځکه نور دینونه د خاص وخت دپاره الله را لېږلي یو اسلام دی چې هغه تر قیامته پورې الله د پوره انسانیت دپاره را لېږلی دی. نو ویل مخکیني امتونو تر امام ابو حنیفه ضرورت نه و د دې وجې نه الله نه دی